الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رحلت کولو، د دنیا د رحلت نه مخکې خپل امت ته دا سبق، دا درس، دا خبرې پرېښودې وي چې تاسو به په معاشره کې وخت څنګه تېروئ، خلکو سره به ناستې پاستې څنګه کوئ، د هغې ناستې پاستې د خبرې د جوړولو، د ویلو، د وینا کولو، د هغې نصیحت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ته پرېښودی. خو افسوس دا دی چې نن سړی د دیني او معلوماتو نه، د علم نه ځان دومره لرې ساتي چې په هغه باندې واز نصیحت بد لګي، په هغه باندې د قرآن درس بد لګي، په هغه باندې د علم خبرې بد لګي، که هغه ته نصیحت کې په بد لګي، هرڅ چې کومه خبره ورته کې هغې بده لګي. او مسلمان نن ځان دومره ډي ویلیو کړی دی چې کم ځای کې منکرات کیږي، کم ځای کې فحاشي عریاني کیږي، کم ځای کې د خدای د دشمنانو سره بس مرګري کیږي، خیر دی. او که د قال الله او که د قال الرسول خبره کیږي نو دی وایي یاره شل بانې به ولې راوباسي، قسمه قسم بانې، او بانې داسې بانې چې د هغې بانې ده به مخکې د هغې خیالات کړي، د هغې به ځان ته بیکګراونډ جوړ کړي، د هغه ټول هر څه به ځان ته اسباب به ځان ته مهیا کړي، او داسې په ښایسته انداز کې او داسې په ښایسته طریقې سره چې بل د کنوینس کولو اراده لري او که نه لري، چې څنګه خبره وکړي بس بل خپله کس چې کنوینس کړي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی د بعضو فتنو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عرض وکړو چې الله رسول په هغه وخت کې موږ ته څه حکم دی چې کله فتنې ډېرې شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ځان په کورونو کې د ځان نه ټاټونه جوړ کړئ
مجموع الفوائد کې ابو داود شرح کې لیکي چې تاسو بهر ډیر موځي په لارو کوڅو کې مکه نه اکثر مریدي دا په لارو کوڅو کې دا اکثر دا خلک وینم ډیر افسوس وکړي مشران دي کشران دي رونه دي خوین دي سور او مشران په لارو کوڅو کې ناس ډیر بد دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم داسې یو کس چې په لارو کوڅو کې داسې فضول عبث کینی او بکواساتو د پر وی دا هغه سړی په شریعت کې ګوره گواہی پر قابل قبول نه ځکه ماته وګورو کور نه یو کور نه بل کور ته زنانه زی بیمار زی ټیک زی جوړ زی نه جوړ زی او ماته وته په لارو کې ولاړیو په کوڅو کې لږ ګوره ډیر سپک عادت دا نه په دین کې شته نه په اسلام کې شته نه په هیڅ کې دا د دې سره حجت نشته چې دا جایز دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین په سختۍ سره منع کړی دی یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د مسلمان لپاره د ټولو نه بهترین مال چې دی چیلې دی ګډي بيزي دی دادي چې کله فتنه عام شي د ګډي د سرولو په باندې به غرونو طرف ته لاړ شي ولته کې به پاتې کیږي خو خاریه طرف ته بن راځي د بزان ته موقع ګوري چې زه د خاریه نه کله لاړ شم او داسې په دشت او بیابان ته لاړ شم او د خپل د دین اسلام د فتنو نه بچ کو ابو داود او نسائی کی راضی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې فتنه به دومره عام شي چې هر سړی به دومره تنگ وي کده په منټ کې به عزتدار کی په منټ کې به ذلیل کی په منټ کې به عزتدار شي په منټ کې به ذلیل تاسو وګورئ کنه سوشل میډیا باندې به سړی چې مشهوري نو ټایم کې لګي چې خو مشهور شي بیا څه چلو شي یو ویډیو لیک شي دغه د وجه بیا ځي په منټ کې اسمان ته سړی رسي په سکند کې بیا کته سړی راپورځي د خبره مطلب به دا دی چې کله فتنه عام شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې تاسو خپل امامونو په خپل کور کې د خپل کور ټاټ ځان نه جوړ بهر بیا ډیر بروځي کچا سره خبره کوي چاته نصیحت کوي چاته سم خبره کوي بچا خپکیږي واز وته کوي یو نصیحت وته کوي نصیحت خبره پاو په بدلږي قسم خبره کې اب په بدلږي چار چاپیره به ته فتنه جوړي چار چاپیره به ته تکندي کوي هر نیک خبره دا هغه د فیدی خبره هغه د نصیحت خبره با هغه باندې ډیره ګرانه پریوزي وی تر دې پورې چې ډیره بد به پستا आवाज لګي او ماغه وخت وګورئ سور आवाज نصیحت کیږي خلکو ته چې خلکو ته الله نو یریږي د حرام او نازانو سره د خدای د قهر د ځانو ساتي د خدای د طرف چې کوم امتحان د باندې راځي د هغه امتحان مقابله مکوئ دعا وکړئ چې خدای پاک هغه امتحان تاسو نه لري د امتحان مقابله نه کیږي د امتحان مقابله نه کیږي د امتحان د رب د طرفه د هغه الله رب العزت نه سره مدد غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې تاسو چې کله په مسلمانانو کې پاتې کیږئ نو پتا سو به یو داسې وخت راشي کنه کا خبره کې نو استاد پر هغه د مړی توپ جوړي ابو داود شریف کی راضی شان قریب زما په امت به یو داسې زمانہ راشي چې چاته د نصیحت وکړو نیک خبره دی ورته وکړه نو هغه وستا د مړی توپ جوړ شي او توپ تاسو ته پته سړی چې پانسی ګړ ته وخیږي امرای ته چې کوم د پانسی خپړې چې ولې کیږي ایت توپ وي همدغه خبره ده چې کله دا خبرې دی حد پورې راورسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کوشش دا کوي چې په کورونو کې ځان نه ټاټونه جوړ کې بار ډیر مرو که بازار ته ځي که غم لځي که خادی لځي که رور تپوس لځي که خور تپوس لځي که دغه رنګ که هر کار لځي په لاره کې به د سره خامخا یو یا نیمه واقع کېږي په یو یا نیمه واقع کې به خامخا داسې یو مرحله یا داسې یو وخت ته راځي چې ته به د فتنو نه ځان بچ کړې ته به نه بچ کړې نو اوس به ته وایې چې دا څنګه ځان فتنو نه بچ کوو نه بچ کړې په لار باندې روانې جومات ته لاره کې ښه ښکلې ګاډي ولا تیز ټیک لګولې
تروانی موزلا ته د ګنا نه روان اته نه اورې نو ته بیا اورې اته ته لګولې که منکرات وای په منکرات باندې هیڅ روک ټوک نشته دا غي د منې کولو د پاره کڅوک आवाज وچتای دا هغه आवाज الټا دباو کیږي چې تاسو کې پرې د چلګیا دی لکان استابه کې سکار او که هغه منکرات کوي کروانی کوي که معاشره په بل علي که ملک په مخ علي خیر او کدی تاسو نصیحت کوي الټا دا نصیحت کوون کې خپل بندونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله داسې زمانہ راشي یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو خپل ځان اصلاح وکړئ یا د داسې خلکو نه ځان ساتئ حدیث شریف کې راځي چې ان قریب اخره زمانہ کې چې کله فتنې عام شي او د امام مهدی ظهور وشي د امام مهدی ظهور د حج نه پس دا تور حبشي و دي توبیا د څنګه خلق دي اخلي کږي وندګي راشي خانه کعبه پروانه کی صبروان کی خانه کعبه پروانه کی او چې کله خانه کعبه روانه کی مسلمانان دا نه چینه ایبا خټول به بي ضمیري ټول به عیاش وي ټول به هغه یي چې په هغه غډ وډو بسوي او د دین ته چې کم نصیحت کوون کی وي اب د دین د دې په خپل ختم دې ته چې څوک نصیحت کوي واعظ کوي بیان کوي خبره کوي درس ور کوي قران وته کوي نو دې با غیله په مړی باندې غلی شوی هغه आवाज به دې مسلمانانو په خپل بند کړي چې دنه خیر خور نشي د قران بیان نکي د درس بیان نکي د قال الله قال الرسول نه وي د خلکو ته اوس کو زمانه اډوانس تار شي اډوانس پکار دی مونږ د خو زړی خبره او زړی دین بیانې زوړ دین بیانې هغه یو سیکولر هغه رزما سره ملاو شو ماته تاسو دا زړې خبرې کوي دا زوړ دا مورته بیا نوې اسمانم راوړه نوې ځمکم راوړه ارسه نوې راوړه ځان له مور خپلارم نوې راوړه دا خو نشي کېږي دا خو نشي کېږي وای چې دا نشي کېږي تا ته خبره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسول انبیاء راغلي ټول سلسله وا ټول د تسبو د دانو په شان خپل دور کې یو پیغمبر راغلی د هر پیغمبر ځان ته سیرت ته او د ځان ته صورت ته سیرت بیان دی صورت بیان دی قصص الانبیاء رواله چې صورت پیغمبرانو ذکر راغله ټول راغله تا ویلې ته خبر نه زو ته خبر نه اوس خو دور جدید دی کنه ما چې اوس دور جدید دی ما چې دور جدید دی نو څه ته اوس دا داوا کې چې موږ ته پیغمبرم جدید راشي نه دا خو شي کې چې دا نشي کېږي چې الله رب العزت د تاسو سيزونه درکړي پتا باندې د رب د طرف انعامات دي جدید سيزونه د درکړل ساينس ټیکنالوژي هر شی ایڈوانس شو هر چیز د درکړو خدا هغه په ناشکرۍ په زمر کې خدا ته مکه و چې د بیا د رب العالمین د خدای په کارونو کې ته کوته ور شروع ما بیګا درس کې ما غرض وي بیګا کامل وي چې زمونږ ځوانان الحاد طرف ته ولي زمونږ ځوانان ملحدین ولي کیږي زیات تر ځوانان زمونږ ملحدان ځکه شو چې موږ د علماو نه لري شو د نصیحت نه لري شو د کتاب او سنت نه لري شو د قران چې کوم نصیحت کړي دي مسلمان ته دا غي نه لري شو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی سلام علی امتی زمان چې زما په امت به یو داسې زمانہ راشي چې غیب نصیحت خبره اوریدل غواړي نصیحت کوونکی بني ټول به تلی یا په دې بداسي یو وخت راشي چې الله رب العزت به د خپل قران خپل الفاظ ټول چت قران بسړې را دي چې داسې وګورئ نو ټکی مو کیس په پکی ټول پاڼې به صفا پرتی دی به توبې ډېری وباسي دی به خبرې ډېری کوي دی وایي چې زموږ مشران هغه ته بچا داسې بیان کو چا به تداسې واز کو چا به تداسې نصیحت کو دی باندې بیا وخت تیری مسلمانان به پزمکه وتی وخت تیری رب العالمین د طرف ما تاسو ته ویلي چې الله رب العزت به د حلال زناور بن کی حرام او تخو افر ورکی ورته وایي چې بس په دې حرامو کې لوی او تر دې پوري چې خپل د دین د اسلام کوم لارې دا برور پریدي تر دې پوري چې دې به هغه رنگ اختیار کې چې کوم د غیر مسلمان مسلمان خو موحد پکار دی چې د توحید بیان کوونکی مشرک خو مسلمان نشي کېږي
مسلمان خو سیکولر نشي کېدی. دا کوم خلک وایي چې زه سیکولر یم، د زیات د کمیونست طرف ته ډېر زیات مایل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو سړي سره په صحبت کې کېنې او صحبت کې کېنې د هغې صحبت ته اثر په پتا باندې کېږي. ته بچې نن مصری خانې ته لیږې، ستا بچی نه به مصري جوړېږي، ډاکټر به نه جوړېږي. ته بچې مدرسې ته لیږې، ستا بچی نه به عالم جوړېږي، ستا بچی نه به وکیل نه جوړېږي. دوستانو عزیزانو، په خپله خپې په خپله په کودالۍ باندې وایي، په خپله ما هر څه تباه کړي. که موبایل ګوري دا اوس زه تاسو ته وو، هغه ورځ مې یو غم ته تلم نو وړه هلکان دي پکې په غلې خاموش ناست، مشران رالل دوا ته خښ کولې کېناستل، نو هغوی ګپې شپې شروع کړې. چې هغوی ګپې شپې شروع کړې، وړه ورته وکتل نو هغوی هم ګپ شپ شروع کړه. حالانکې زه هلته کېناست وم، ما دا وګوره دا ینګ جنریشن دې مشرانو ته ګوري چې وګوره ورته دوی تر اوسه پورې خاموش ناست وو، نه ګپې و شپې وې نه هېڅ هم نه، غلې خاموش ناست. ولې دا وړوکی هلک مړ و، دا اوس د دوی چې کوم ملګري د کالج ملګري یونیورسټۍ ملګري چې څومره وخت راغلي خاموش ناست. نو خبره مې دا کوله چې کله هم یو مشر یا د قوم یا د کلي یا د کور یو مشر څنګه قدم کېدي، په هغې نقشې قدم ورپسې اوړه روان. وړوکی خو یو دم همت نشي کولی چې غټ کار وکړي، هغه د خپل کور کس ته ګوري، هغه پلار ته ګوري چې پلار موږ ته څومره ټایم راکوي، مور ته ګوري موږ ته څومره ټایم راکوي، دې ته ګوري پلار مو څومره خیال ساتي، مور مو څومره خیال ساتي، استاد مو څومره خیال ساتي، واز نصیحت کې راته توجه راته څومره راکوي، په سبق کې راته څومره توجه راکوي. دا خو هر یو خبره دا ماشوم نوټ کوي. د مثال د سپینې پاڼې د ذهن بالکل صفا پروت. اکثر داسې ماشومان راشي ما نه خبرې ته پوښتنه کوي، زه ته تنګ شم، زه ورته ته بیا ته پوښتنه ولې کوې، موږ ته کور کې ګورې څه وایي نه، بیا په یو خبره پوهېږم بچی دا خبره داسې ده، دا داسې ده، دا داسې بیا یې پوهېږم. مې پلار دې راځي بیا په توره شپه وځي او په توره شپه واپس راځي، ما څه کار کوي، دا کار کوي، دا کار کوي، هر ډېر خپل کسان خپل کار. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو صحبت کې تاسو کېنئ د هغې اثر به تاسو باندې خامخا کېږي. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي صحبت صالح توره صالح، صحبت طالح توره طالح. چې صالحانو په صحبت کې کېنئ نو صالح به یې، د بدعملو په صحبت کې کېنئ نو بدعمله به یې. که ته هر څومره نیکې، که ته هر څومره نیک عمله یې، او که ته هر څومره نیک سیرته شي، خوش اخلاقه شي، خو بدعمله سړي سره کېناستې یا د بدعملو خلکو په مجلس کې کېناستې، د هغې مجلس اثر په پتا باندې لازم دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې تاسو د خپل اولاد تربیت په داسې انداز سره وکړئ چې څنګه د هغوی د تربیت کولو حق. او ما تا څه چل کوو، ما تا د خپل بچي نظام بس خلاصو، خو خپلې ولا لاس کې موبایل ورکو، واسوال بچي له موبایل ورکو او ځان ته خلاص. او چې ځان ته کله خلاص کو، تاسو ته پته ده څومره ماشومانو کیسز داسې راپورټ شوي دي، راغلي دي چې هغوی د دې د لاس بیماران، څوک د سایکو طرف ته ځي، څوک یو طرف ته ځي، څوک بل طرف ته ځي. یو مخکې مور پلار پې کړېږي، په وړوکوالي ته ځان خلاصوي، نه یې تربیت سم کوي، نه ورته خبرې سمې ښیي، نه ورته ادب ښیي، نه ورته احترام ښیي. پخوا خو به حجره جومات و، اوس خو حجره جومات هم خلکو وران کړل، ختم کړل، هر چا خپل ورونو کې بیټک. یو وخت به داسې راشي چې بیټکې به هم ختمې شي. ما سره خو یاره دا زه خو وایم هسې نه، داسې وخت راشي چې بس استاد جي پلار مې مړ دی، ویم لا به خوښ یم که دا وخت چېرته رانه شي. او ما ته پته ده کېږي به هم داسې. دوستانو عزیزانو، په خپل ځان باندې رحم وکړئ، په خپل اولاد باندې رحم وکړئ. خپل ځان، خپل اولاد د هغوی تربیت په صحیح معنی وکړئ، څنګه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی تربیت تعلیم ورکړی دی، هغه رنګې تربیت وکړئ. کاکا کېنه لږ. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې سیأتی علی امتی زمان، چې کله به تاسو باندې زما په امت داسې زمانه راشي چې دی چارچاپېره فتنو په دغه کې راګیر شي، او د هغې د فتنو د سدې باب یو واحده طریقه دا ده چې د رحمان چې څه تعلیم وي د هغې تعلیم باندې دی چلي.
چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه تعلیم وي د رب څخه حکم چې باغی باندې عمل کوي د عالم کامیاب. نن سبا معاشره کې وګوري د مشر ادب نشته د کشر دی او د غرنګ اغرض مې یو ماشوم ته ما ته د مشر ادب ولې نه کوي موږ ته بلار څه خودلې نه ما ته کور کې داسې خبرې کوي او دا عام نارمل خبره. دوستانو عزیزانو داسې مکو که تاسو د خپل بچو ته ادب احترام نه ښایي یا به تاسو به داسې یو وخت راشي چې دک بچي به بیا ستاسو ادب احترام نه کوي. ته خو اوس وایي چې دی ماشوم دی چې دا ماشوم چې لوی شي بیا وګورې په هغه لیول کې نه بیا به تا ته ګورې بیا لاس اچوي بیا تا ته به وایي چې تا ماله څه کړي دي تا ته به کور کې نیغېږي او دا د پلار دپاره دا لمحه ګورې مرګ چې کله بچی لوی شي او پلار ته کله نیغېږي ځکه چې تا د پلاران چې د بچو دپاره ځان خاورې یېرېږي او بیا د دکې د بد کردارو خلکو نه د بد عملو نه یې منې کوي نه او په بد صحبتونو کې کینی او د بهر خبرې په پلار باندې په کور کې په مور باندې په دی باندې لاګو کوي د بهر بدګمانۍ په دی باندې لاګو کوي د بهر چې سوره سبق دی زده کوي دی په مضمون کې کینی عدل کې کور کې الله رب العزت موږ تاسو په دې باندې عمل کول توفیق لري واخر دعوانا